subject and object فاعل او مفعول ګنګس او گیج کړی یم چې زه دا څنګه تاسو ته تشریح کړم. ولا استاد مونږ ته ډېر استادانو د دې سبجیکټ او آبجیکټ په اړه باندې معلوم درس راکړی خو مونږ پې صحیح نه یو پوه سوي. صحیح ده. نن تاسو ته زه په دغه ویډیو کې د سبجیکټ او آبجیکټ یعنی فاعل او مفعول په اړه باندې یو شارټ ویډیو تر ټولو یو داسې معلومات مونږ راټول کړي چې تاسو ته فقط یو ځل زه وایم تاسو به پرې پوه سئ او دا هم له یاده مه باسئ چې سبجیکټ او آبجیکټ د جملې اصلي جوړښتونه او عناصر بلل کیږي. که چیرې تاسو دا پوه نه سئ په دې باندې تاسو په انګلیسي کې ګرامر کې هیڅ مخکې مه ځئ او نه هم د انګلیسي ګرامر د زده کړې تمه ولرئ ځکه دا ابتدایي درس ده او د دې زده کړې لپاره شاید ډېری زده کوونکي پوه نه سي. راځئ چې درس شروع کړو. خو له درس شروع کولو نه مخکې خوشحالیږم که چیرې تاسو لومړی ځل راغلي چینل در سره سبسکرایب کړئ او زموږ د نورو ویډیوګانو په تمه اوسیږئ. ځئ چې شروع کړو. سبجیکټ او آبجیکټ دا دواړه داسې فکر وکړئ چې بس دواړه سره ورونه دي. داسې فکر تاسو وکړئ سبجیکټ او آبجیکټ ورونه دي یا هم په حساب ورو خور دي. بس دا به زه تاسو نن داسې تشریح کوم چې تاسو خپله هم پرې یقین وکړئ چې دا څومره اسانه ده. لومړی خو راځو د دې معنا چې ده سبجیکټ ویلی سي فاعل ته او آبجیکټ ویلی سي مفعول ته. شاید تاسو ډېر په انګلیسي کې داسې لیدلي وي کله چې یو څوک استاد یو څوک جمله ولیکي هلته لیکي دا سبجیکټ سو دا آبجیکټ سو. صحیح سو. نو تاسو به اوس ځان سره د آبجیکټ څه شی سو سبجیکټ څه شی سو. اول راسئ د سبجیکټ تعریف اخلو. ښه اول خو باید موږ تاسو په دې پوه سو چې یوه جمله کې د فاعل او مفعول شتون حتمي ده. صحیح ده. که چیرې په یو جمله کې فاعل مفعول نه وي یا یو له دوه څخه نه وي جمله نیمګړې ده او هغه کومه معنا نه ورکوي نو د جملې دوه اصلي عمده عناصر چې دي هغه فاعل او مفعول ده. په دې باندې پوه سئ انشاءالله. یعنې سبجیکټ او آبجیکټ دا دوه عناصر دي. راځئ سبجیکټ وایي فاعل څه شی ده. دلته موږ یو لنډ مثال لرو وایي تعریف لرو. البته د جملې هغه برخه ده چې عمل ترسره کوي. صرف بس فاعل د جملې هغه برخه ده چې عمل ترسره کوي. هر هغه برخه په جمله کې چې عمل ترسره کړي همغه خپله فاعل ده. یو جمله ده دلته زه بیا تاسو نور جملې مهم ښه تاسو دې تختې دومره فکر مه کوئ فقط تاسو توجه تشریح ته وکړئ. تشریح چې زده کړه نور زده کېږي خپله. یو جمله وګوره په جمله کې هر هغه چا چې عمل ترسره کوو فاعل ده. هر هغه چا چې عمل ترسره کوو هغه فاعل ده. بس صحیح سو. یا د جملې په اړه معلومات ورکوي یا درته د جملې په اړه باندې معلومات درکوي. په جمله کې وګوره کله چې یو څوک پکې عمل ترسره کوي هغه فاعل ده او یا تاسو د جملې په اړه معلومات درکوي. دا عموما څه شی کېدلی سي نوم کېدلی سي ضمیر کېدلی سي یا یو نومي کلمه کېدلی سي. دغه فاعل چې یو عمل ترسره کوي په جمله کې دا نوم کېدلی سي احمد محمود حامد قاسم د اشخاصو نومونه. صحیح سو. نوم کېدلی سي نوم ما تاسو ته مخکې ویلو هر څه سي وي قلم کتابچه. صحیح سو. په دنیا کې څه سي موږ تاسو وینو دا کېدلی سي فاعل نوم اوسي کېدلی سي دغه فاعل ضمیر اوسي. ضمیر څه ده I you we they he she it وو فاعلي ضمیرونو څخه یو د دوه څخه وي. صحیح ده. او یا هم یو نومي کلمه وي بس یو کلمه ده د نوم کلمه اوسي. بس تعریف مو زده کړ. فاعل په خپله د عمل ترسره کوونکی ده او دا عمل صحیح سو د جملې په اړه هم معلومات ورکولی سي. کولی سي دا نوم اوسي ضمیر اوسي او یا هم نومي کلمه اوسي فقط خلاص. صحیح سو. مثالونه موږ تاسو لرو. دلته زه تاسو یو مثال وایم بیا نور تشریح لرو. دلته مثال وکړئ The cat sleeps on the wall. پیشکه په دیوال باندې ویده ده. The cat sleeps on the wall یعنې پیشکه په دیوال ویده ده. اوس وګورئ دلته موږ تاسو دلته فاعل صرف پیژنو مفعول ته تر اوسه نه یو تللي فقط فاعل. موږ وویل چې اول به یو جملې ته ګورو یو چیز ته به ګورو جملې ته به ګورو چې په جمله کې چا کار ترسره کړی. آیا دلته کار سلیپ ویده کېدل آیا دغه ویده کېدل کار ترسره کړی نه. آیا دغه کار دیوال ترسره کړی ده خو نه ترسره کړی. نو معلومدار ده دا کار چا ترسره کړی دغه فقط چا پیشکې کټ. نو پیشکې دا کار ترسره کړی ځکه چې ویده سوې ده. څوک ویده سوې ده پیشکې ویده سوې ده. نو بس ډایرکټ معلوم شو دا سبجیکټ سو ځکه دې په جمله کې موږ تاسو ته تعریف ویلی سي د جملې هغه برخه چې عمل ترسره کوي. بس هر هغه جمله کې یو چیز چا عمل ترسره کړ فعالیت ترسره کړ کار ترسره کړی وي همغه فاعل سو بل به هیڅ یو نه پکې تعقیب وي. وګورئ
the cat sleeps on the wall. نو فاعل پشک سوا ځکه چې دغه پشک عمل تر سره کړ د چی شي عمل تر سره کړی په جمله کې د وید کېدو عمل تر سره کړی بس خلاص وای په دې جمله کې چې سوي دي فاعل څه ده څه ورته پشک ده تاسو ولې دي چې موږ تاسو کټ پشک ځکه موږ تاسو ورته تعریف لرو چې هر هغه څوک په جمله کې هغه برخه چې عمل تر سره کیږي نو پشک عمل تر سره کړی کوم عمل تر سره کړی ویده سوي ده بس صحیح سو فقط عمل ته بم ګوري چې کوم عمل تر سره کړی اصل کې پشک خو دوی مثال هم خیر مونږ لرو خو زه فکر کوم په یو کې تاسو پوښتنه بیا هم بلم درته she loves reading books she loves reading books یعنی هغه خزه یا هغه جلکی معنی د مؤنث طبقه ده یعنی هغه خوخوي چې د کتاب مطالعه وکړي هغه خوخوي چې د کتاب مطالعه وکړي بیا دلته راځم په جمله کې داسې برخه چې هغه عمل تر سره کړي بس عمل څوک تر سره کوي فاعل شو آیا دغه عمل کتاب تر سره کړای نه خیر آیا دغه عمل ریډینګ مطالعه کول دغه مطالعه کول عمل تر سره کړای نه خیر آیا دغه لفظ چې خوخول دی آیا دوه عمل تر سره کړای نه خیر نو چا شي مطلب سو هغه خزه نو هغه خزه عمل تر سره کړای کنه ها شي په دې کې سبجیکټ سو she loves reading books یعنی هغه خزه خوخوي چې د کتابونو مطالعه وکړي دلته دا شی په دې کې سبجیکټ سو فاعل سو ځکه هم دې خزه عمل تر سره کړي بل چا نه تر سره کړي نو دې خزه کوم قسم عمل تر سره کړي کوم نوع عمل تر سره کړي دا لفظ خوخول بس دې خوخ کړي د سیزه د کتاب مطالعه وکړه په سلهاو زرهاو جملې تاسو کولای شئ په فایل کې پیژنئ او باوریم چې تاسو به زده کړئ فقط هر هغه څوک چې عمل تر سره کوي او کار تر سره کوي بس هماغه کس فاعل ده او کوم کار چې دای تر سره کوي هغه فعل به د پسند کې موجود وي صحیح ده په دې پوه شو بیا څو مهمه نکتې نور هم درته وایم اوس براسو آبجیکټ چې شی ده فاعل خو مو پیژنه آبجیکټ هم بس همدغه شانته ده خو یو څو فرقونه لري د جملې هغه برخه ده چې د عمل څخه اغېزمنه کیږي الته موږ تاسو داسې ویل چې یو عمل څوک تر سره کوي هغه کس فاعل ده کوونکی دی هغه کار ده دلته به داسې عمل چې دغه عمل څخه اغیزمن کیږي یعنی خلاص درته هغه عمل چې په تر سره کیږي صحیح ده لکه دلته اوس مثال پښکا په دیوال باندې خوب کوي صحیح ده دلته خو دا کټ سي ده پښکا داس دی فاعل سو خو دا عمل سي ده د ویډیو کېدو کړی ده صحیح سو نو دلته عمل بیا دغه عمل چې تر سره شوی په چیش تر سره شوی ده په دیوال باندې صحیح سو ځکه ویډیو شوی ده په چیش په دیوال دغه عمل څخه اغیزمن شوی سي ده هغه وال ده نو وال مثلا په دې ځای کې څه سو آبجیکټ سو ان شاء الله پوښتنه وي بیا ګورو مثال زبل درته دلته موږ تاسو لرو هغه خزه خوخوي چې د کتاب مطالعه وکړي نو دا خزه خوخوي چې د کتاب مطالعه وکړي په دې ځای کې تاسو ګورئ فاعل سو کنه موږ تاسو ته وای هغه برخه چې د عمل څخه اغیزمن شي اوس په دې ځای کې عمل په څه شي تر سره شوی ده داسې تاسو نو مطالعه سره د پوچی شي باندې په کتاب باندې مطالعه سوی په بل څه باندې نه سوی نو دلته عمل څخه چې اغیزمن شو کتاب د کتاب مطالعه خپل د کتاب آبجیکټ سو دلته مثال مو ورکړی ګوره وای the cat chased the mouse یعنی پښکا چې شي کوي موږک تعقیب کړی ده یعنی پښکې موږک تعقیب کړی ده چې هغه ونیسي نو صحیح سو اول خو دغه عمل موږ تاسو صرف په آبجیکټ باندې بحث لرو آبجیکټ موږ تاسو هغه وای چې د عمل څخه اغیزمن شي بس یعنی د معنی د عمل په تر سره شي عمل په تر سره شي عمل په چا تر سره کیږي عمل تعقیب کول دی په چا باندې په پښکی باندې په بخنه سره په موږک نو ماوس موږک سو آبجیکټ ځکه دغه عمل چې په هر چا تر سره کیږي عمل چې په هر چا تر سره کیږي بس هماغه کس چې په چا تر سره کیږي هغه څه سو مفعول سو ګوره یو داسې کزه چې هغه عمل په شروع کیږي صحیح ده یو عمل کوي او یو داسې بیرته فعل پیراجي کیږي دې چې تاسو ګورئ پښکا موږک تعقیب کوي صحیح سو یعنی پښکا د موږک په تعقیب کولو کې ده نو خپل تفاعل خو معلومدار د سی پښکا د پښکا خپل جګه سوی ده چې د موږک ونیسي نو پښک چې شي سو دغه کې فاعل سو صحیح سو دلته فعل چې د موږ تاسو چیست تعقیب کول دي نو دا فعل په چا تر سره سوی ده بیا په موږک باندې تر سره سوی یعنی دلته دا فاعل سو او موږک پکې چې سو مفعول سو په عام اصطلاح زه مثلا د مارکر داسې وهم
I hate the marker. زه مارکر وهم. زه په دې ځای کې فاعل یم ځکه موږ ویل چې دا کېدلی شي نومي ضمیر وي نومي کلمې اوسیږي نو زه فاعل سوم. زه مارکر وهم صحیح سو. وهل په دې ځای کې فعل سو نو دا مارکر سي اغیزمن سو کار پې وسو هغه څه سو وهل سو نو زه فاعل او مارکر مفعول. صحیح ده. بل مثال زه تاسو درکوم. زه مثلا جګېږم کنه په دې تخته باندې درس تاسو ته لیکم صحیح سو. زه فاعل سوم او هغه څه چې د عمل تر سره کولو د اغیز لاندې راځي هغه تخته سوله. تخته په دې ځای کې آبجیکټ سو. ان شاء الله چې پوه شئ به. اوس دلته ګوره ما لیکلي د کټ مفعول ده ځکه د عمل یعنی تعقیب اغیز لاندې راغلی. بس په هر هغه څه باندې چې عمل تر سره کیږي په هر هغه څه باندې چې فعل تر سره کیږي عمل په لپاس انجامېږي هغه مفعول سو. او هر هغه څوک چې د کار اراده کوي د کار شروع کوي کار کوي هغه فاعل سو. بس همدا فرق ده. زه کار کوم په هر هغه څه باندې چې د ما د اغیز لاندې راځي هغه مفعول سو. ان شاء الله پوه شئ به. راځئ د دې موقعیتونه وپېژنئ. اوس خو فاعل او مفعول وپېژندل چې فرق یې څه ده. فاعل د عمل تر سره کوونکی، مفعول د عمل اخیستونکی چې په ځان باندې راوړي بوج راوړي او هغه عمل پې تر سره کیږي دا مفعول شو. اوس راځئ موقعیت یې وپېژنو. د دوی دواړو موقعیتونه په کوم ځای کې دي. تاسو باید څنګه وپېژنئ چې دا فاعل مونږ په جمله کې څنګه وپېژنو د دې ځای کوم ده همیشه دپاره او د مفعول ځای کوم ده. معمولا فاعل د جملې په سر کې راځي. بس د جملې په سر کې فاعل راځي. ګورئ هغه نوم کېدلی شي د اشخاصو د ځایونو صحیح ده د داسې نورو څیزونو دا نوم کېدلی شي. همداشانته ضمیرونه کېدلی شي I you we they he she it. یعنی مطلب دا ده په سر د جمله کې همیشه لپاره چې کله راځي هغه فاعل وي یعنی هغه څوک وي چې کار ترسره کوي. او مفعول د جملې دوهمه برخه کې راځي. دوهمه برخه دا معنی ده چې له فاعل نه له فعل نه اخواته راځي یعنی دویمه برخه راځي. دلته ما تاسو یو مثال درکړی ګوره فعل دا فعل سو صحیح سو. دلته فعل سو مثلا دا فعل سو دلته ما لیکلی فعل ده. له فعل نه دې طرف او دا طرف وګورئ. بس له فعل نه دې طرف شروع کې دا فاعل ده دلته همیشه فاعل راځي او له فعل نه دې خوا دلته چې راځي مفعول راځي. ان شاء الله چې پوه شئ به. فعل مثلا فکر وکړئ شروع د جملې په فاعل کېږي منځ کې مثلا فعل راځي او فعل نه ورپسې اخر کې آبجیکټ راځي. زیاتره وخت هغه ته کمپلیمنټ هم دوی وایي. نو دلته بیا موږ یو سټرکچر داسې لنډ ورکړی چې معمولا د انګلیسي جملات د سبجیکټ ورب او آبجیکټ څخه دي. یعنی سبجیکټ فاعل او ورب فعل وي ورسره آبجیکټ وي چې دا ټول مثالونه صدق کېږي په دغه هغه کې سټرکچر کې لکه د کټ سبجیکټ سو چیسټ ورب سو او ماوس چې سو آبجیکټ سو. ان شاء الله چې تاسو به پرې سم پوه شئ. ډیر اسانه درس ده خو دا درس تر ټولو مهم او ډیر د کارونې وړ درس ده ځکه شیطان یو څوک پوښتنه وکړي چې راته ما سبجیکټ آبجیکټ تشریح کړه بس دفعتاً تورته سبجیکټ ویلی شي فاعل ته. اول به ورته وایي چې دا د جملې دوه مهم عناصر دي او سبجیکټ ویلی شي فاعل ته. فاعل موږ وایو د جملې برخې ته ویل کېږي چې هغه عمل ترسره کوي. هر هغه څوک چې په جمله کې معلومدار عمل ترسره کوي هغه فاعل ده صحیح ده. مثالونه یې ورکړه. او مفعول هغه ده چې په هغه باندې عمل ترسره کېږي یا هم د عمل تر اغیز لاندې راځي صحیح ده. ما تاسو ته لس مثالونه نور دلته درکړل چې تاسو یې ګورئ. فاعل د عمل تر سره کوونکی ده هغه کېدلی شي نوم وي هغه کېدلی شي ضمیر واوسیږي صحیح ده هغه کېدلی شي بل نومي ضمیر واوسیږي او مفعول کېدلی شي مفعول هم نوم واوسیږي ضمیر واوسیږي. یعنی فاعل او مفعول دا دواړه یا نوم کېږي یا ضمیر کېږي دغه دوه څخه راځي ښه بل څه نه راځي. او بیا به تاسو موقعیت څنګه پیژنئ. فاعل په سر د جمله کې همیشه د پاره راځي. مفعول د جملې دوهمه برخه ده چې له فعل نه اخواته راځي صحیح سو. یعنی له فعل نه دې خواته ګوري دا فعل سو له فعل نه دې خواته دا ټول په مفعول کې راتللی شي. له فعل نه اخواته فاعل راتللی شي خو په کوم چوکاټ کې په دې سبجیکټ پلس ورب پلس کمپلیمنټ کې. په دې هیله چې پوه شوي ان شاء الله تر بل درس چې مونږ بیا راځو او تاسو ته نوی درس چمتو کوو او بیا داسې جالبه ویډیو باندې مونږ راښکاره کیږو تاسو ته. تاسو ټول په لوی مهربانه بخښونکي خدای سپارم. تر بیا ښې چارې ښه وخت د خدای په امان.